السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د دوستانو چې روغ جوړ او خوشاله به. دا د یو ځل بیا ځل یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. د نن ورځې ویډیو مو د کرکټ په اړه ده. په دې ویډیو کې مو د کرکټ په اړه شپږ غوره معلومات راټول کړي، نو تر پایه مو ملتیا وکړئ. لومړی، د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو کم ټارګټ په کرکټ کې زیمبابوې و سریلانکا ته ایښی دی چې 15 منډې په 18 اوره کې کړي دي، چې دا لوبه په 2004 کال کې ترسره شوې ده. دوهم، د کرکټ په لوبه کې تر ټولو لوړه شپږیزه 153 متره لوړوالی لري چې د شاهد افریدي لخوا وهل شوې ده. دریم، د نړۍ تر ټولو لوی ریکارډ په کرکټ کې 498 منډې ده چې انګلند ایښی دی. څلورم، آیا پوهیږئ چې کرکټ چا رامنځته کړ؟ د لومړي ځل لپاره انګلستان کرکټ رامنځته کړ. پنځم، یوازې په یوه IPL لوبې باندې هندوستان 8 میلیونه ډالر ګټي، چې په ټول IPL کې 140 میلیونه ډالر کېږي او دا پیسې ټولې حکومت ته ځي. شپږم، د کرکټ دغه بیل یا سټمپ د یوه آیفون په اندازه قیمت لري. د دې مکمل سیټ په 40,000 ډالره باندې دی. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.